الله أكبر. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او د 20 ولسوالیو کې د نیکمرغه کوچني اختر لمونځ په شاوخوا 1100 عیدګاه او نورو جوماتونو کې د امنیت په فضا کې ادا او خلکو د اختر خوښۍ له کومې ستونزې پرته پیل کړې. د ننګرهار د نورو جوماتونو ترڅنګ له معمول سره سم په جلال آباد شاهي ماڼۍ کې هم د کوچني اختر لمونځ ادا شو چې پکې د ننګرهار والي ترڅنګ د ملکي او نظامی ادارو مسؤلینو، د ولسونو استازو، قومي مشرانو، علما کرامو او عامو خلکو برخه اخیستې وه. ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري د اختر مبارکۍ پیغام وړاندې کړ او په هیواد کې د تلپاتې سولې هیله وکړه. د هر څه مخه تاسو د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس جلال الله محمد اشرف غني او د کابینې د غړو او همدارنګه د ننګرهار د ولایتي ادارې په استازیتوب تاسو ټولو ته ښه راغلاست او د اختر مبارکي وکړئ. خدایم ټول اطاعت او عبادت چې د روژې مبارک میاشت کې تاسې کړی دی هغه د الله تعالی په دربار کې تل ورپسې متاسفانه چې د روژې مبارک میاشت زموږ علما کرام زموږ ماشومان زموږ سپین ږیري زموږ بېوزله دا د جنګ له امله په شهادت ورسېدل. ولې په شهادت ورسېدل چې تر اوسه پورې ډېر کسان دا فکر کوي چې جنګ یوازینۍ لار ده چې باید موږ په قدرت باندې حکومت وکړو. په هر صورت دغه شهیدان چې د روژې په میاشت کې بېګناه شهیدان شي لکه مولوي صاحب ریحان، نور مولوي صاحبان، علما، د دې ټولو روح ته دعا کوم الله تعالی دې جنت فردوس ورکړي. ټولو بندګانو ته یې خیر پاک صبر جمیل وکړي او موږ تاسې ټول ځکه هغه انسان دی چې د بل انسان په درد باندې غږېږي. یو شاعر وایي زړی مه بوله چې ترکان یې د صحرا دی چې په لیدو د زخمي زړه زخمي شي. هر څوک چې په دې افغانستان کې په هر شکل شهید کېږي، ویل کېږي او یو قطره وینه دلته تویېږي، شخصا زه او د افغانستان حکومت په دې باندې دردېږي. اما خبره دا ده چې څنګه کولی شو چې د وینو تویولو مخه ونیسو. تاسو ته پته ده چې په روز کال د اختر په ورځو کې اوربند دغه اوربند د افغانستان د مطلق اکثریت د ولسونو لخوا د هغه په جنګ کې دخیلو او که نه ټول ورته لبیک دی، ټول ورته هرکلی دی او په مینه او محبت باندې ټول سره کېناستل په سنګرونو کې، په دفاترو کې، په کلو کې، بانډو کې، ښارونو کې او پته ولګېدله چې د افغانستان ولس سوله غواړي، امن غواړي. د ولس اراده همدا ده چې باید سوله وي، امن وي. مګر دغه جنګ چې کوم یو دی دا تپل شوی جنګ، دغه جنګ چې موږ او تاسې روان کړی دی دا 40 کاله تجربه، اوس موږ او تاسې ټول پوه یو چې دا جنګ موږ او تاسې جنګ دی. افغانانو لپاره دا پکار نه دی چې د بل چا د ګټو منافع په خاطر وجنګېږي. افغانانو ته دا پکار نه دی چې د بل چا جنګ پورته راوړي. دا زموږ په کمزورۍ باندې دلالت کوي چې موږ د نورو جنګونه کور ته راوړو او بیا د دې جنګ قرباني کېږو. سږ کال تاسې د سولې په مشورتي جرګې کې ولیدل چې ټولو په یوه اواز د اوربند تقاضا وکړه. چا اوربند رد
چا ومنه د افغانستان حکومت جلال الله محمد رئیس دا اوربند دا د سولې جرګې هغه پیغام او غوښتنې ته لبیک دي مګر متاسفه ده چې طالبان دې ته هرکلی یا دا ده چې دوی خپل واک نه لري یا دا ده چې دوی د بل چا په کنټرول کې دي او یا دا ده چې دوی د افغانستان د ثبات لپاره د افغانستان د آبادۍ لپاره د افغانستان د ښېرازۍ او سوکالۍ لپاره دوی بل پلان نه لري غیر د دې چې دوی دي بالفرض اول خو موږ تاسو په دې څلوېښتو کلونو کې ولیدل چې هر چا قدرت په زور نیولی دی قدرت یې نه دی کودتا وشوله خلقیانو قدرت په زور ونیوه ویې نشو ساتلی مجاهدین دلته راغلل قدرت یې په زور ونیوه ویې نشو ساتلی طالبان راغلل قدرت یې په زور ونیوه ویې نشو ساتلی دغه نظام د ټولو نیمګړتیاوو سره د یو انتخاباتو د خلکو د رایو په اساس باندې منځته راغلی صحیح ده چې په انتخاباتو کې مشکلات دي خو دا 11 کاله کېږي چې دا نظام ثبات دا نظام موجود دی یوازینی علت همدا دی چې د خلکو رایه که چا چاته ورکړي دي او که نه وي ورکړي خو دا نظام د ولس بری راغلی حتی د انتخاباتو دغه دوه ټیمونه چې سر ته راغلل دا په بله خبره نه وه یوازې د رایو په اساس باندې ټول ته راغله نو که چیرې طالبان دا فکر کوي چې موږ به په زور باندې دا نظام ونیسو اول خو محال ممکن ده ځکه چې د افغانستان اکثریت ولس لکه په روز کال وفات کې چې پته ولګېدله دا سوله غواړي ګډوډي نه غواړي محدودې القې دي که هغه په داخل کې دي او که د نظام کې دي او که د نظام نه بیرون دي هغې به شاید چې په ګډوډۍ کې خپل خیر وکړي خو عام ولس اکثریت ولس د افغانستان د سولې او د نظام او د سیستم طرفدار دی نو بالفرض دوی دا نظام په زور ونیو آیا تاسو حکومتداري کولی شئ آیا د دې ولسو غوښتنو ته جواب ویلی شئ کوم اقتصادي طرحه لرئ د حکومتدارۍ کومه طرحه لرئ دغه ادارې چې زموږ او ستاسې جوړې شوي دي د انسټیټیوشن چې کوم یو دي که هغه ملي پوځ دی ملکي ادارې دي عادي او قضایي ارګانونه دي آیا دا تنظیمولی شئ او که نه دا بیا غواړي د پردیو په لاس باندې دغه نظام چې پخوا ګډوډ شو اوس یې غواړي چې بیا ګډوډ کړي نو دا به ستر خیانت جفا به وي د ملت سره او ملت هم دا یعنې دوی ولې هغه خوبونه چې دا نظام به بیا ګډوډ کړي زموږ وایو بیا به راګرځی شي دا غیر ممکن نو زه د حکومت په استازیتوب یو خاصه د ننګرهار په سیمه کې هغه طالبان چې د دې ولس هغه طالبان چې د ولس سره د مشرانو سره رابطه لري زما دې هیله هم دا ده چې جنګ پرېږدي د ستاسې په سیمو کې پردي کسان راځي د نورو سیمو راځي د بل ملک راځي او ستا وطن ورانوي ته باید اول کس اوسې که تا سره افغاني مینه او احساس وي ته باید د هغې په مقابل کې ودرېږې د بل ځای کسان باید ته په خپله سیمه کې پرېنږدې چې ستا مشر و کشر ستا سیاست دا ټول بې حیثیته هغه ووژني او یا ستا مکتب و کلینیک و جماعت او سړک دا وران خو واقعا تاسې هغه ملي او افغاني مینه تاسې که تاسې په اسلام عقیده لرئ اسلام د دین تویولو لار ده ته یقین په خدای وکړئ چې هر څوک چې په دې خاوره کې هر افغان وي چې تویېږي که اخوا دی او که زموږ د ملي او امنیتي او دفاعي قوتونه دي او یا ملکي وګړي دي زه پرې ځواب
دا نظام پې ضروري خو داسې ټول پې ضروري نو په دې خاطر وینه تویول دا د مسایلو حل نه ده افغانستان کې ډېرې وینې توی شوې راشئ په ملي سطحه باندې په محلي سطحه باندې خبرو ته کېږي د صلح د لارې خبرې نه د وینو تویولو په هر صورت دا زموږ ستاسو ټولو وظیفه ده چې د صلح دپاره د امن دپاره د ثبات دپاره په شریکه کار په کلو کې وکړو په ولسوالیو کې وکړو د ولایت په سطحې وکړو او بالاخره د مملکت په سطحې وکړو د ننګرهار وضعیت الحمدلله د پروس کال په نسبت ډېر ښه صحیح ده چې په نورو پرتو بعضې سیمو کې به د سپین غره لمن یا دوه ولسوالیو کې موږ مشکل به لرو خو په صورت عمومي د ننګرهار وضعیت هرې ولسوالۍ ته تللی شي شپه او ورځ تللی شي او ولې دا وضعیت ښه شو دا په پولیسو په اردو په امنیتي قواو په ملیشو جوړولو په محلي پولیسو یا نور معلوم نه شي ولس ملاتړ وکړو په محلي پولیسو جوړ شوی دی د ولس په خوښه او ملاتړ جوړ شوی دی د خیزه جوړ شوی دی د ولس په خوښه او ملاتړ جوړ شوی دی او د هغې په حمایت کې نن په ننګرهار کې که مبالغه ونه کړم د ډېرو ځایونو نه انا که زه وایم چې دا یوازې زموږ کمال دی نه دا د ولسونو حمایت دی چې دا کار وکړه نو زه اوس هم د ولسونو نه مې همدا هیله ده چې دغه امنیت چې ښه شوی دی نور هم ښه شي کومو نقطو کې چې موږ مشکل لرو هغې دپاره پلانونه شته دی او ستاسې حمایت ته ضرورت دی بالخاصه د شیرزادو د مشرانو که دلته تعداد نور کې ناست دي او د خوږیاڼو د مشرانو په صورت عموم زما هیله دا ده چې د اختر د ختم سره راځئ چې لاس ورکړو او دا سیمه آزاد کله چې شیرزاد آزاد شو د سارک خوږیاڼي دې ټول کې امن راځي او هغه محکومونه چې د داعش په سپین غر لمنو کې دي هغه هم ځپل شوي دي او انشاءالله چې هغه به ډېر ژر له منځه لاړ شي نو ننګرهار به واقعا د سولې کور شي بعضې عبادات دي چې ته ځان ته کولی شي اما بعضې عبادات دي چې ځان ته نه شي کولی د اختر لمونځ ځان ته نه شي کولی د جمعې لمونځ ځان ته نه شي کولی دلته د ولس راتګ ضرورت دی نو امنیت راوستل حکومتداري ښه کېدل دا هم د ولس ملاتړ ته ضرورت دی ولې چا دپاره یې کوو امنیت خو والي په خاطر څوک باید امنیت رانهولي د ولسوال په خاطر امنیت باید څوک رانهولي موږ او تاسې د دې ولس خپل ځانونو لپاره باید امنیت راولو د خپلو بچو لپاره باید امنیت راولو او زموږ راتلونکی نسل باید موږ او تاسې نه ښه مطمئن ژوند وکړي د هغې حالت موږ او تاسې نه باید ښه نه چې د موږ نه بدل موږ او تاسې چې کوم مشکلات نه لرو یو علت همدا دی چې په تېرو کې زموږ مشرانو د خودګذارۍ نه کار نه اشتباهګانې کړي او نتیجه دا ده چې موږ او تاسې ورته ځوري که عین اشتباهګانې موږ وکړو نو زموږ راتلونکی نسل به ځورېږي او موږ او تاسې به د هغې په مقابل کې مسؤول شو نو راځئ چې د وس لپاره او د راتلونکي لپاره کار وکړو په ماضي باندې به ډېر سره بحث نه کوو که ماضي کې ډېر ښه افتخارات هم لرو که ډېر مشکلات هم لرو نو راځئ چې د وس لپاره او د راتلونکي لپاره کار وکړو ستاسې ملاتړ ډېر زیات مهم دی همدارنګه زموږ د ملي او امنیتي دفاعي قوتونه شپه او ورځ د ولس د امنیت لپاره د دې هېواد د حفاظت لپاره د ملي حاکمیت د ساتلو لپاره قرباني ورکوي همدا نن چې موږ تاسې دلته ناست یو په سنګرونو کې ناست
دیو د خپل کورنۍ ونه جدا دي او موږ او ستاسې امنیت ساتي زه د ټولو امنیتي او دفاعي قوتونو او د نظامي شورا په استازیتوب زه تاسو ته اطمینان درکوم چې دیو خپله وسه کوي او بالخصوص د اختر په ورځو کې ټول هغه درجه یک حالات ورکړل شوي دي ټول په خپلو وظایفو حاضر دي تقریبا د یوې هفتې نه را پرې خوا او همدغسې به د اختر نه وروسته هم دوام کوي چې زموږ ولسونه مطمئن اختر ولري یو په امن کې بیګا شپه هم تر ناوخته پورې تقریبا تر 11-12 بجو پورې زموږ نظامي شورا ناسته وه د هرې ولسوالۍ نه موږ احوال اخیستل د هرې ناحیې نه کوم ځای کې چې مشکلات یا ستونزې وې چې څنګه کولی شو هغه حل کړو تر څو چې اختر کې موږ د غمونو سره مخامخ شو نو زه د دې ونه مننه کوم موږ او تاسې ټول باید ملي او امنیتي او دفاعي قوتونه باید مننه وکړو چې دوی قرباني ورکوي د خپل قومونو نه جدا دي او موږ او ستاسې امنیت ساتي په آخر کې نور زه زیات وخت نه نیسم زموږ او ستاسې په کوم ګاونډ کې شهیدان لرو کونډې لرو یتیمان لرو نو څنګه چې ډېرو دوستانو وطنوالو د هغې سره د روژې مبارکې میاشت کې مرستې کړي دي همداسې د اختر په شپو کې زما هیله تاسې ته دا ده چې په خپلو چم ګاونډ کې د هغې پوښتنه وکړئ مرسته ورسره وکړئ د هغې په یتیمانو لاس راکاږئ او بالخاصه د ملي امنیتي او دفاعي قوتونو په یتیمانو باندې دا زموږ او ستاسې ملي اسلامي افغاني وجیبه ده نو زه بیا تاسې مننه کوم چې زه تشریف راوړم تاسې ته ښه اختر غواړم اختر دې ستاسې ټولو مبارک وي په افغانستان کې د دایمي سولې ثبات ارامۍ او د یو ښېراز افغانستان په هیله باندې دینی عالم مولوي جلال آبادی هم د وینا پر مهال په هیواد کې روانه جګړه په زیان وبلله او په ټولو ښکیلو خواوې د اوربند او د خبرو اترو له لارې د جګړې د مخنیوي غوښتنه وکړه. عظیم الشان په تکمیل سره چې د قرآن عظیم الشان آخري مبارک الله رب العزت د عرفات په میدان کې په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړ نو د هغې په سبا باندې د ټول مسلمانانو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوی اختر اعلان وکړ. د قرآن عظیم الشان آخري مبارک آیات چې یو لک صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د حج دپاره شریک شوي وو نو د عرفاتو میدان کې د قرآن عظیم الشان د آخري مبارک الله رب العزت نازل کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اوښ مبارک باندې ناست و چې الله رب العزت دا آیات مبارک کې نازل کړ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نو الله رب العزت مؤمنانو ته فرمایي چې اے د ایمان خاوندانو ادخل فی السلم کافه تاسو په اسلام کې مکملا داخل شئ د اسلام ټول اوامر په ځان باندې ومنئ او دغه ځای کې چې کوم الله رب العزت فرمایي ادخل فی السلم کافه دې ځای کې دی که د دې سین چې دی ورشي نو دا دین مراد د صلح دی چې اے ایمان والاو اے مؤمنانو تاسو صلح کې مکملا داخل شئ اسلام د امن او د سلامتۍ دین دی اسلام د صلح د قوت او د محبت دین دی اسلام د الله په مخلوق باندې د الله د رحمتونو او د مهربانۍ او د شفقت دین دی محترمو د دغه عید که هغه عید الفطر دی که هغه عید الاضحی دی او که هغه د جمعې لمونځونه دي مسلمانانو ته
اتفاق او د اتحاد تعلیم ورکوي. نو فرمایي ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اے مؤمنانو، تاسو لره مرګ رانشي مگر د ایمان او د مسلمانۍ په حالت کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کما تحیون تموتون او کما تموتون تحشرون. یا الله زموږ توتې شوي صغیره کبیره ګناهونه خطایا معاف کړي. یا الله زموږ سیئات و حسنات بدل کړي. یا الله زموږ اعمال زموږ گفتار و کردار په قرآن سنت سره برابر کړي. یا الله ټول موږ عبادات قبول کړي، ټول شرعي حاجات حاصل کړي، ټول مشکلات آسان کړي، ټول روحاني جسماني امراض و شفاء کامله عاجله ورکړي. ملک امن استحکام سلامتی لپاره د اخلاص سره دعا وکړئ. یا الله خپل قهر او غضب نه وساتئ. یا الله خپل نافرمانۍ نه وساتئ. یا الله دنیا او د آخرت د رسوایۍ نه وساتئ. یا الله زموږ دا روژې مونځونه عبادتونه اطاعات په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوئ. ننګرهار والي شاه محمود میخیل وروسته د رسنیو سره په خبرو کې د دې ولایت ډاټمن امنیت په وسلوالو مخالفینو د سولې بهیر سره د یو ځای کېدو او یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه معلومات ورکړل. بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه زه د اختر مبارکي د ننګرهار ټولو ولسونو وړاندې کوم او د روژې مبارکې میاشت کې چې زموږ علما، ملکي کسان، ماشومان، ښځې دا ټول شهیدان شوي دي، د هغې کورنۍ ته تسلیت وایم او ټول ته جنت الفردوس د الله تعالی دربار غواړم. تاسو معلومه ده چې پروس کال په اختر کې اوربند او د افغانستان ولس دی اوربند ته لبیک ویو او دا معلومه شوله چې هغه څوک چې په جنګ کې مخته دي د جنګ نه ستړي دي. متاسفانه چې سږ کال د اختر نه مخکې د روژې مبارکې میاشت کې د افغانستان حکومت د سولې مشورتي لوی جرګې د تقاضا په بنیاد باندې لبیک ویل چې یعنې د افغانستان حکومت غواړي چې اوربند وکړي. اما طالبانو دا اوربند رد کړ او د دې دوه درې علتې چې ولې دې ورد کړ. یو خو دا ده چې یا دې خپل واک نه لري، دویمه خبره دا ده چې دې ویره لري که چېرې دا ځل اوربند وشي نو دې هغه صفوف به نور ضعیفه شي، او یا دا ده چې دې بغیر د جنګ نه بله طرحه د افغانستان د آبادۍ دپاره نه لري. خو بیا هم زموږ ملي امنیتي قواوې دفاعي قوتونه دا شپه او ورځ د ولسونو په خدمت کې دي. موږ امنیتي تدابیر تقریبا د یوې هفتې نه را په دې خوا درلودل او بېګا هم موږ نظامي شورا ته 12 بجو پورې ناست وو. په جاربات په ښار کې په ولسوالیو کې ټول امنیتي هغه ترتیبات چې موږ د امنیت دپاره هغه پلانونه جوړ کړي وو هغه موږ غوښتل چې په صحیح توګه عملي شي او زموږ ولسونه یو مطمئن او ښه اختر ولري او داسې اختر وي چې د هیچا یو قطره وینه هم پکې توی نه شي. او که چیرې وینه توی کېږي، څوک زموږ ملکي کسان وژني، نو د دې مسؤلیت مستقیما د طالبانو او نورو تروریستي ډلو په غاړه دی، ځکه چې دیو جنګ ته لمن وایي، دیو د جنګ طرفدار دي، که نه حکومت دې ته حاضر دی چې څوک وکړي او دیو باید د نورو جنګونه خپلو منطقو ته رانه وړي. هغه طالبان چې په ننګرهار کې دي دیو باید په خپلو سیمو کې د نورو ولایتونو د نورو ملکونو طالبان یا نورې تروریستي ډلې چې دلته فعالیت کوي د دیو خپل مشران، د دیو سپین ږیري ځوانان وژني، د دیو وطن ورانوي، باید دیو په خپله د هغې مخه ونیسي. اما بیا هم د ننګرهار په صورت عموم یعنې امنیت تامین دی په ولسوالیو کې او جلالباد په ښار کې د پروس کال په تناسب امنیت نور هم پراخه شوی دی. شرقي برخه د ننګرهار مطلق د حکومت په کنټرول کې ده. داعش یوازې د سپین غر په لمن په ډېرو محدودو ځایونو کې دي او کافي ځپل شوي دي. یوازې دوه ولسوالیو کې چې شیرزاد او حصارک دی هلته طالبان هم ضعیفه شوي دي، هغه قوت دوی پخوا نه لري. تاسو ولیدل چې الفتح عملیات د دې والته ناکام شول، د دې مشرتابه ته ډېر زیان ورسېده، نو دوی هم په هغه قوت کې نه دي او زموږ امنیتي ملي او دفاعي قوتونه پلانونه لري چې انشاءالله پس د اختره به هغه ټول عملي کوي او امید دی چې ننګرهار به د سولې ټاټوبه وي، د سولې ځای به وي او موږ ټول به په یو مطمئن حالت کې به دلته اوسېږو.
تر څو چې دلته حکومتولي ښه شي، انکشاف جوړ شي او راتلونکی نسل زموږ په سوله او ارامۍ کې ژوند. همداراز امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز ډاډ ورکړ چې په مرکز او ولسوالیو کې ټولو ځواکونو په ګډې همغږۍ سره د منظم پلان له مخې جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. افغانستان عیدتان مبارک، اختر مبارک سه. بیننده های عزیز، قسمی که شما در جریان هستین، ولایت ننگرهار فعلا وضعیتش کاملا نرمال تحت کنترل است. هیچ نوع تشویش نیست. شما ملت بزرگ و با شهامت میتونن آزادانه بدون ترس بدون هراس از روزای عید سعید فطر به شکل درستش تجلیل کنین، برین به خانه های دوستایتان، به خانه های خویشایتان، به ولسوالی ها سفر کنین، به قریه ها سفر کنین، به جای تفریحی سفر کنین. هیچ نوع تهدید امنیتی وجود نداره. ما براتون اطمینان میتم تا به حالی که ما اینجا حضور داریم هیچ نوع حادثه صورت نگرفته در ننگرهار و نیروهای امنیتی شما با تمام امکانات، با تمام قوت در پالوی شما، در کنار شما برای تامین امنیت شب و روز تلاش میکنن تا یک امنیت شما ملت غیور و با شهامت تامین کنن. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی عبدالکریم کریمي او ولایتي شورا غړي ډاکټر ناصر کموال د خبرو پر مهال له مخالفینو وغوښتل چې سوله وکړي او د هغو کسانو پر وړاندې جدي چلند غوښتنه وکړه چې د سولې روانې پروسې د خنډ لامل ګرځي. په لومړي قدم کې د افغانستان ملت او په ځانګړې توګه د ننګرهار شریف او پتمن ولسونو ته زړه له تله د اختر د کوچني اختر د مبارکۍ مراتب وړاندې کړو. راځم ستاسو پوښتنې ته چې په افغانستان کې بدبختانه ډېرې ځینې کړۍ شته دی چې نه غواړي چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي. بل دا چې سوله ولې نه رامنځته کیږي، دلته په داخل او خارج کې د ځینې اشخاصو ګټې دي. موږ د ولس استازي، موږ د افغانستان د سولې په انتظار یو، په دې ارمان یو چې افغانستان کې باید تلپاتې سوله راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تیر کال د افغانستان ولس د دې شاهد و چې طالبانو د خوا نه درې ورځې اوربند شوی او د افغانانو ډېرې هیلې دې ته وې چې ممکن په افغانستان کې دغه تیر اوربند د سولې پیدا نشي. خو بدبختانه چې سږ د افغان ولس غوښتنو ته هغسې نظر ورنکړل شو، اوربند ونه شو، افغانان مطمئن نه دي. موږ په دغه برخه کې په ټولو ښکېلو خواو باندې د جنګ په ښکېلو خواو باندې غږ کوو، که هغه د حکومت دی که د دولت مخالف وسله دي. سوله تر هر څه لومړی ده، باید دوی سوله وکړي او افغانستان په جنګ نه جوړېږي، باید په سوله باندې جوړ شي. زموږ هیله او غوښتنه د ټولو لوري نه دا ده چې دغه د سولې روان بهیر او د سولې روانې هڅې چې ترسره کېږي روانې دي، چې د دې ملاتړ وکړي او حمایت یې وکړي. د لمانځه تر ادا کولو وروسته ننګرهار والي شاه محمود میاخیل سره مسؤلینو او ولسي خلکو لومړی د اختر لمانځه ادا کولو په ځای کې او وروسته د جلال آباد ښاروالۍ په میلمستون کې د اختر مبارکۍ مراسم ترسره کړل. اختر شو نوے خیال نوے نظام دے مبارکی وایم ز ټولو وطن والو تا خلق خوشحال دي د دښمن عمر تمام دے مبارکی وایم ز ټولو وطن والو تا خوشاله ورځ شوي د ورور ولۍ ورځ شوي د خوشاله ورځ شوي څوک چې زمون خوشحالي نه غواړي ناکام دی مبارکي وایم زه ټولو وطنوالو ته څوک چې زمون خوشحالي نه غواړي ناکام دی مبارکی وایم ز ټولو وطن والو ته
نوے اختر شو نوے خیال نوے نظام دے مبارکی وائم زٹولو وطن والو تا خلق خوشحال دی دا دخمن عمر تمام دے مبارکی وائم زٹولو وطن والو تا جشنو نا کو خپل اختر نا کو نور بجشنو نا کو خپل اختر نا کو منگاش کوله د ظالم د ظلم دام دے مبارکی وایم زټول وطن والو تا منگاش کوله د ظالم د ظلم دام دے مبارکی وایم زټول وطن والو تا نوے اختر شو نوے خیال نوے نظام دے مبارکی وایم زټول وطن والو تا خلق خوشحال دی د دښمن عمر تمام دے مبارکی وایم زټول وطن والو تا نوے اختر شو نوے خیال نوے نظام دے مبارکی وایم زټول وطن والو